السلام علیکم. السلام علیکم سر څه شو بخیر دی خیر دې کدا چې ته هاي برابر څه کیا زه هغه رول مې سوګرا لګي وی دا کور په خرڅ هوا ها نو انتظار مې ورته چې راشي خرڅو مې پینس غلو مې خو چې سره براشي وسو دا سوي زم یو ملمت انتظار کوم د رستم روډ ما جوړ کړی دی کنه انسپکټر راځي چیکینګ لا نو بس هغه ته انتظار زم چې روټه ولا غم کومه خیال دې بس راتلو کې بھیا صحیح ده وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام بخیر. راځه نوم دې. راځه خبر دا غاړي بس ټولې اړي راځه. راځه سړیا. السلام علیکم څنګه چلې خیر شکر دی یاره زه دلته شامل مې زما اجازه نوم دی دا څه ده څه برای تاسو زه جزو راځي چې تاسو مار څنګه کړی دی تورو لړ باندې کم دا تل څه ویا خبر شي دا زما عادت ته خیر دا ډېر غلط عادت دی نه ته زما خبر ته وکړه ته شامل مې زما خبر ته وکړه ها جی شی تیار ده روټه تیار ده ارز تیار دي او دا څنګه کو چې روټه کو بیا دغه نه پس دا خبره او بیا دغه نه پس کو کنه دا خبره هم زیم کنه مخکنه موجوده دا وجره بس زه درلم راځي ورګه به سٹارټ کوم خیر راځي موټرسایکل بند کیږي حاجی څنګه چلې بخیر را لې سم را لې الکه تا خو زماړو خبر ته وکې نه خو او خو په سور باندې رو رسیدم مړه تورو لر باندې کومه لکه ډیر زبردست ځای جوړ کړ ډیر خو ځای دی یار بس جی دا زمون غریب خانه ده نو نه مړه څنګه غریب خانه دی یار ډیر زبردست ځای جوړ کړ زما خو ډیرو لګې دی یار زه روټه خورو کنه بیا غپ لګو صحیح ده تورو لر باندې کومه لکه مړه سره روټه تکلیف پدې نه کو یار نه څنګه کی دي شي را پاسه زو روټه خورو بیا غپ لګو ښا درا جزو روټه راځه پته را صحیح ده صحیح عزیز تاسو خیال دي تابعدار ته بس زما تخلیل خبره وتی روټه اس تیار غره دا ډیر ساتم نو مهرباني یار اسی تکلیف هم ډیر زیات کړل نه رئیس خبره زمو خط دي مهرباني چاول به خوري کنه روټه درکم دال کو نه بس چاول به خورم دي چاول خوري جو راکه دا چمچ واخلې مهرباني اډو کې ودا چوما خاجي ډیر مهرباني سر نه خوري ها مهرباني چکله نه والے چکله نه والے حاجی ډیر مهرباني ډیر مزیدار چاول لیجی دا والے جی دا والے ایڈوانس کو والے جی گازر والے جی دا مولے جی حاجی گازر غلط چوبه جی غلط چوبه دا والے جی بولے تاسو خوري ما پتا مهرباني روټه نه والے کنه دا له ما روزي خورم نو جی وای دا خو ډیر ځاتې ته خو پکې مونږ لاړو پرې نه خو دا یا خو ډیر زبردست چاول وی جی سلاد والے کېدا سلاد بيزي خوري کېدا ډیر ما به زونه کم خونه یا نه ما وی تاسو څنګه طبيعت مې خدي مهرباني اډو کې روټه خورم میخه پشان شو روټه ته واچو جی روټه هم خو ځکه واه دام والے جی نه بس اټ ډیر شي دا مو چاته پرې خو دا دام والے جی درېو نن وړای جوړه کوم یار ته په ډیر مې جی دو پلټ ځان سالو ما چا دو کې نه یو کې نه دا نه ما یو ډونګه په هیدرو کې خورا خای ها یاره ډونګه کې ډایرکټ نه خورم خورا دا ډونګه کې خورا ها بس په ډونګه کې خورا زما اوس مې راغسته د خیر ده چک نه هټ په پسې مرا کاږي دا خو پکې موږ لپاره دا وکنه دا نور به پسې خورم صحیح ده سر په کېدا جی نور بادرنګ جی رون مجي ځه خیر ده هي بیا یار ډېر مزیدار پټې ده یہ چکنا کې جاسي ہوئے کنه یارا زما مره ډېر خوخی چرګه او کنه نو خمو ها
ویم خیا خورا خورا واقعي مری ډېره ښکلې ده تورو لر باندې کوم خبر داسې لکه نه پیر صاحب چې په یو شي د خبره کړم تا ما سره روټه نه خوړه یار ډوډو قاتل نه تا ما ته ست کړی دی لکه د ګوندلې مې خریدونه شو نو کو کنه ها ویم خورا خورا نور څه پکار خوري دي نه نيش نه پکار تورو لر باندې کوم خبردار چې بس ټیشو را الله کا ټیشو درکما جی دا مخو کسه په بدل زپاک کم جی خاجي خا دی خا کې جی دی خا تورو لر باندې کوم پوزا چې راځه واه لا چې راځه ماشاءالله ولی جی راځه کې نه الګه ها کم خو دی اورړو کپ مې زکه روز روټه کار بینو خاجي خا تا دا پته چې زبا کې پرېدم نه سره ما ته پته ځای ښه ماشاءالله ډېر خبين دی راغی جی راضي بنا خاجي خا مټي والے جی یو تیرا کړی نه ټولي والے ما ته پته ما خو خیر دا سره به وسم کو څه ودا غي ها او بل خو دی واره وړلې موجوده هم وړلې و ډېر مزه وکړه دا خو مزه چې هات مشه ډېر مزه وکړه واشم چې نه بس راځي نور ال غپ لګو راځي دوه جی الکه اجازه ای کسان ته ډایرک وای راشي زمانه دی خو نه څه چې او نه څه وبو ډایرکټ کار خبره کې بڑا چې کم کار لراغلی هغه کا بس توس خېټه کې ګر دیا پور خېټیا خلا خو دوره ملمستیا هو کی کنه زه چیرته کوم خبره کوم دا ومنه کني خبره لبیا نه ګوره خلا خو دوره ملمستیا هو کی خو زه ټیک ته صحیح ده بر کار چیک کوم ضرورت یې ما ایته وای چې خو مې نشوته بګلا چې کیا بالکل نه پويګم دا زما ذمہواری ده اوس ته پویو ما لکه مکه یاره ډېر مزه وکړه کنه ټوټه خو ډېر ښه مزه وکړه ډېر خمل مستیا دراله وکړه ډېر ښه پښتون سړی جی پښتون سړی یا واو بس ستا غرور تر دې کور 15 لک روپیا دی کړی کنه په 5 لک زما شو رومبه خدای څخه کار د کنه زما روشتنه بل خبره ده کنه د 1 کروڑ روپیه تر 15 لک روپیه یاد تاسو کوم خبره کې ډېر تر 15 لک روپیا یاد کړو یاره ته اعزاز نه انسپکټر اعزاز زما روډ منظوري چې بکیا پاس کې با کوم اعزاز نوم مې دغه څه انسپکټر نه مې ته کور غسل راغلی مو نو ته بیا څه راغلی سلا تا ته خو ما وی چې خبره ته وکړه جوړ غلط زیاته جوړ راغلی تا وند خو ما چرګاړو نه ځان دالو تر واستو چې یا نه سم در باندې وکړه ته وېسو تا ته خو ما وی خبره ته وکړه بس زما نشم نه چې تاسو ودرګه يا الله خير يلا خير اختشامه تا زمان من بدل شوی دی هغه ستای من منو مزاج وا واو زماغه مزاج وا خدای پاک لکه زره ته مل ما او کنه استا کور ما غست ته چې سٹارټر کولې گاونډیان دي او زمانه کار بس کیږي اخو ما پیل کړی دی جی دا مخو کول زپک کم جی تورو لر باندې لغون ته مهمان خصوصي خو کا کار سره دی ته وګوره یې راځي دی کته پر ګوري دا ما قسم نه ډایرک تورو لر باندې کومه تورو لر باندې کومه شاو تورو لر باندې کومه خان دې زلا تورو لر باندې کومه تورو لر باندې کومه کلیشا تورو ګورو دل خبره کې